سترګې د هغه میدان څنډې څاري چې یو وخت پکې دی د خپلو سیالانو سره لوبېده، خو نن د لوبې پر ځای یوازې د نندارچیانو په کتار کې ناست دی. دې میدان کې هم لوبې ډېرې کړي دي او ډېره ښه لوبې هم کړي، هر یو ټیم سره هم لوبې کړي او اوس چې کله زموږ د کلي د ټیم لوبه وي بس هغې سره راځم او زه ناست یم، بس احساس ډېر کوم چې کاشکې زه هم روغ وی، هغه خپل بالنګ لوبه مې کوله، خپل بالنګ مې کوله. دا ځوان شاسوار نومیږي او د ننګرهار د کوزکونړ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړي څو میاشتې وړاندې د ښې راتلونکي موندلو په هیله د قاچاقي لارو سفر غوره کړ، خو د ایران او ترکیې پر پوله د ترکي عسکرو له ظلم او شکنجې سره مخ شو چې په پایله کې دواړه پښې او دواړه لاسونه له لاسه ورکړل. بیا کابل کې بستر و، تقریبا یو میاشت بستر و، بس په موږ وخت ډېره اوښتې و، بس د لاسونو او د خپو ښه کېدو څه چانس نه و، د خپو د لاسو رګونه چې وو دا سوځېدلي وو دې واوره کې او په دې وهلو او نوره څه لاره نه وه چې لاسونه یې هم راله قطع کړه، خپې هم راله قطع کړي. دی چې په قاچاقي لارو د تلو بلا ترخې خاطرې له ځان سره لري، په قاچاقي لارو د تلو په اړه ځوانانو ته داسې وایي. قاچاقبران خو صحیح خبره نه کوي، ځکه چې موږ کله ورسره خبره کوله هغوی وویل چې یو شپه کې مو باسم او په سبا شپه چې دی تاسو به ترکیه خاورې ته واوړئ او بس خبرې را ډېرې کړې چې داسې هېڅ مشکل نشته، خو قاچاقبر خبر چې څه وي ټولې دروغ وختې او یو خبر هم صحیح ونه ختله. د شاسوار هڅونې او د کمترۍ احساس مخنیوي په موخه دلته د ننګرهار کوزکونړ ولسوالۍ اوسېدونکو د ده په نوم د کرکټ سیالۍ پیل کړي دي. مسؤلین وایي د همدغو سیالیو فیسونه راټولیږي او شاسوار ته ورکول کیږي څو له هغه سره د ملاتړ ترڅنګ د ژوند په دې سختو شرایطو کې مرسته وکړي. دې ته د مایوسیت احساس ونه شي چې والله کما لاسونه وخپې د لاس ورکړي، خو بیا هم د خپل ځوانانو خپل هغه د کلیوالو په مابین کې ناست یم تر څو دغه لوبه ننداره کړم او لوبه درسره ترسره شي. دلته دغې لوبډله کې په ښه سره دغه ټورنمنټ کې بیا 14 لوبډلو ګډون کړی دی چې فاینل کې چې څومره جوایز راغونډېږي نو دغه د شاسوار کورنۍ ته ورکول کېږي تر څو دغه د مایوسیت هغه احساس ورته ونه شي. شاسوار د هغه زرګونو افغان ځوانانو له ډلې یو نوم دی چې د ښې راتلونکي په هیله یې د قاچاقي لارو خطرناک انتخاب کړی و. هغه لاره چې ده ته د هیلو د پوره کېدلو یوه دروازه ښکارېده، اوس ورته د ټول عمر په یوه در تمامه شوې. د شاسوار کیسه نورو افغان ځوانانو ته هم دا پیغام لري چې د انساني قاچاقبرانو په خبرو دې تیر نه وځي او د دغو لارو د انتخاب دې ډډه وکړي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، د ننګرهار کوزکونړ ولسوالي.